ځان جوړ کی نور داسې نه لکه دغه د وخت د وسان چې مداهنت کوي ښځې لمونځ نه کوي ښځې سطر نه کوي د 1500 کسانو سره اشنایي موجوده وي د اوس په مزدوري کوي یا په کور کې پروت وي ښځې په بل ځای کې ګرځي د نورو خلکو سره دا نیک اخلاقي نه ده د دنیا خلک چې نارې وایي د ښځو د حقوقو د اوس د سړي نه جوړوي هغه نیک اخلاقي درس نه ده د اوسي درس ده ښځو ته ازادي ورکوي ښځه د باندې وګرځي ښځه د په پارکو کې وګرځي دا موږ بې غیرته دا روشن فکران هم سر نه خلاصي دغو تبلیغاتو ته غوږ دی چې دلته حکم کېده چې پارک نه خو یې نه غورځوي دا خو هم لږ ورسره نرم شوي دي خو چې پارک ته ځي ورځ یې ور جدا کړي چې پلانکۍ ورځ د ښځې ځي پلانکۍ ورځ د سړي ځي په دغه هم دی نارې شروع کړه چې ولې داسې کړي ازادي یې منې کړه په چمن ته خو هغه د اجازه ورته وکړه خو د زنانه یې رابش کړه چې سړی سره د خلق نه وي د موږ خلک باید په دې پوه شي ګوره خو هغه په دغه ولې ناراضي ښکاري خو دغه ښکاره کوي د دې مطلب دا ده چې ښځه باید په زنا لګیا وي دغه ازادي ده حقوق البشر دی دغه ته وایي موږ ولاکه غم یې ورسره د موږ د ښځې ولاکه غم یې ورسره چې زه په قسم ووایم غم دی د دین د ورسره او په دا پوهېږي چې په ښځه بېدینه کېږي ځکه شیطان وی نبی علیہ السلام چې ښځې پړی د شیطان دی النساء حبایل شیطان خو رسول الله دا ویلي دي رسول الله دا ویلي دي ما ترکت بعضی فتنة اضر علی الرجال من النساء چې غر کېږي د امتیان په دغه غر کېږي چې ښځې بېلیارې شي په فحشیو په عریاني لګیا شي ښه کالي ورکوه ښه خوراک ورکوه ښه علاج کوه په کور کې په خندا وخت ورسره تېروه دا د عزت ژوند ته دی تنګي ویي دا د عزت ژوند ته دا چې آزاد چې خپل په نوکرۍ کې ګرځي دا ازادي بولي ولې ما ښځه مزدوري ته مجبوره کوي چې بل سړی مزدوري کوي خو زه یې مزدوري کوم زه یې ورته را پیدا کوم که سفر کوم که ګرمي ده که ساړه ده زه یې تېروم دې ته تیاره مړۍ راوړم دغه کې دی ناراضي کې ښځې هم جګې شي ځکه دغه د کفارو تبلیغات دي دا نیک اخلاقي نه ده دا عوام دي موږ چې بعضې د دوی تایید کویم دغه خبره ځکه د دین نه ناخبره دي چې خو ښځه انسان ده د معاشرې یو جز ده د معاشرې یو جز ده جز نه ده د معاشرې کارخانه ده لوی انسانان ټول موږ د دوی نه پیدا یو خو دغه وجه نه قدر کو چې په کور کې دي د موږ مور ده د موږ خور ده د موږ لور ده خو په قدر دی وي زه یې مزدوري کوم دا اوس موږ نم ذاتي جذبات راشي خو صرف دومره ده چې نیک اخلاقي او د اوسي باید سره